علیکم بچوړیا. وعلیکم سلام. ترور کې نه زما سره هر قسمه د برینډ کپړې ملوي. بچوړیا زه څنګه ستوله مې راغلي زه دا والي خرڅوم ما مې تاسو واخلئ. ډېرې ښکلې والې دي. د دې څه قیمت دی؟ په څو دي؟ 100 روپۍ درکوم. بچوړیا ما ثابت بازار وکړو خو څو کوم د 10,000 روپیو نه 100 روپۍ نه راکړي. ولې جاړې ترور؟ څه شوي دي چې بچوړی دې راته ووایې نو خپله پریشاني خو راته ووایه که نه ترور؟ څه شته بچوړیا؟ ګوره ترور که تاسو وغواړئ نو ما ته خپله پریشاني ویلی شئ. داسې څه شوي دي چې تاسو یې په ژړا مجبوره کړئ؟ تاسو کښېنئ په حوصله شئ. خیر دی ما ته ووایئ. کښېنئ. بچوړیا زما خبر په پات شوی دی او یو کال یې وشو او د هغه د مرګ نه پس زه بېوسه شوې یم او د بچو د 2 وختو روټۍ لپاره له کور نه کله یو څه او کله بل څه خرڅولو مجبوره شوې یم. بچوړیا زما بچي چې زما ژړا او بېوسي وویني نو وږي ویده شي او د روټۍ څه نه وایي په کور کې را کره نه وړشته همدا نور څه راشن او د بجلۍ بل لا پسې دومره زیات راغلی دی چې د هغې د جمع کولو روپۍ را سره نه وي نو واټا والا رانه پکې میټر پرېوړ او زه داسې د خپلو بچو سره بې اسرې ناست یم په تیاره کې. همدا والې زما سره زما د مړې لور نښه وه چې نن د هغې په خرڅولو مجبوره شوم. بچوړیا ترورې دا والې خو ډېرې ښکلې دي او درنې هم ښکاري خو راته ښکاري چې زرګرانو ستا د مجبورۍ نه غلطه فایده اخیستې ده او تا ته کم ریټونه ویلي دي. دا والې اصل کې د 1,60,000 روپو دي خو زه به یې ستاسو نه په 1,00,000 روپۍ باندې واخلم. څه په 1,00,000 روپۍ؟ بچوړیا تاسو خو مذاق نه کوئ تاسو مې په رښتیا په 1,00,000 روپۍ باندې واخلئ. ترور زه به ولې مذاق کومه؟ سرحده جی हाँ जी داسې وکړه ته راشه دې له د 1,00,000 روپو چک ورکړه. हाँ जी ورشه. ताज़ा तरोर بچوړیا نور درته څه نه وایم خو بچوړیا الله دې ستا او ستا د بچو ژوند د خوشحالۍ کړي او الله پاک دې د چا بچي داسې نه یتیمانان کوي او الله پاک دې زما په شان څوک نه کونډوي او الله تعالی دې د دې بدله درکړي. بچوړیا نور درته څه نه وایم امین ته چې زه بچوړیا ده. کاری داسې چې د ګټې او د کاروبار په چل نه پوهېږي ځکه خو دې د 10,000 روپو والی 1,00,000 روپۍ واغستې. بلال خان دې ترور له ما د والو پیسې نه دي ورکړي بلکې د دې د کور د ماشومانو د وړو او د راشن دپاره مې پیسې ورکړې چې آینده وخت دپاره دا د راشن دپاره د کور نور څه سامان نه خرڅوي خو ته به داسې وکړې چې به دې ترور پسې به شاته ولګې او د دې کور به معلوم کړي چې دا والې ورته واپس کم او آینده دپاره د دې د کور د راشن څه ضرورت راځي چې هغه به بیا پوره کوم. زه ځمه چې چک وله ساین کړمه. ما خو ویل چې د الله د رضا کېدو لپاره به عبادت او په سجدو کې ژړا ضروري وي. ما خو الله په سجدو کې ختم. دا واخله د 1,00,000 روپو چک او د خپل بچي علاج پرې په صحیح طریقه وکړه او که بیا نور څه د ضرورت و نو بیا هم راشه او ته هېڅ غم ونه کړې. جی الله دې تاسو له د دې اجر درکړي او الله په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي او الله چې تاسو له دا دومره مال درکړلی نو په تاسو کې ځای دی. جی ما له به اجازت راکړئ د الله په امان. بلال خان څه سوچ کې خیر خدای کنه ابوبکر ورور نن خو تا زما په زړه کې د انسانیت شمع بله کړه. نن پته نشته چې ولې ستا په دې ښکلي عمل زما زړه او سوچ بدل. تاسو څومره ښکلي عمل وکړو ماشاءالله. ما ته د الله د رضا کېدو لپاره اسانه طریقه وکړه. ما ته د عبادت کولو رڼا وښوده او بیا زما هم حق جوړېږي چې زه د غریبانو خلکو سره مدد وکړم. زه به لاړ شم یار زموږ په ګاونډ کې غریبانان خلک دی چې د هغو دپاره څه سوچ وکړم
بلال خان زما سره به سر شوی نه لاړم ما هم څه سوچ کول پکار دی الله وایي صرف په تبلیغ کې په سجدو کې په جړه او په عمرو زما زیارت ناسې دي بلکې ورسره زما د مخلوق خدمت وکړئ د غریبو خلکو سره ښه وکړئ او د سپید پوشه خلکو مدد وکړئ نو بیا به خوشحالیانې او سکون ستاسو د ژوند حصه جوړیږي د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سواد واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ